د ارګ او ولسي جرګې ترمنځ تازه جنجال. د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني ولې د اشرف غني پریکړې سره مخالفت ښودلی دی؟ دا چې تازه څه شوي دي، هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. میررحمان رحماني وایي د ولسي جرګې په شتون کې هره مشورتي جرګه غیر قانوني ده. د ولسي جرګې رئیس د ملي شورا په شتون کې د هر ډول مشورتي جرګې جوړول د قانون خلاف کار بللی دی. د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني له ولسمشر محمد اشرف غني سره د لیدنې پر مهال د 400 طالب بندیانو خوشي کېدو په اړه د مشورتي لوی جرګې په جوړولو نیوکه وکړه او هغه یې غیر قانوني وبلله. رحماني له ولسمشر غني سره د مشورتي ناستې په اړه خبرې وکړې او د ولسي جرګې اداري پلاوي هم ویلي دي چې د ملي شورا په شتون کې د هر ډول مشورتي جرګې جوړول غیر قانوني دي. د ولسي جرګې مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د غونډې موخه د مشورتي لوی جرګې د جوړولو په اړه د نظر تبادله وه چې بې ګټې پای ته ورسېده. په اعلامیه کې راغلي چې د دواړو لورو ترمنځ اوږد بحث بې ګټې و او ولسمشري ماڼۍ د ولسي جرګې له ادارې سره د ورته مشورتي ناستو غوښتنه کړې وه. د ولسي جرګې د مطبوعاتو دفتر د اعلامیې له مخې د جرګې رئیس د خلکو د نظرونو هرکلی کوي او د لوی جرګې جوړېدل د قانون په وړاندې غیر قانوني ګڼي. میررحمان رحماني وویل کله چې د خلکو رښتینی استازي د ملي شورا په غونډو کې حاضر وي نو د مشورتي لوی جرګې رابلل غیر قانوني دي. له بلې خوا ولسمشري ماڼۍ اعلان وکړ چې میررحمان رحماني د مشورتي لوی جرګې په جوړولو کې خپل همکاري اعلان کړي او د خلکو ملاتړ د ملي مسایلو په اړه د دوی د نظارت او مشورې لپاره مهم بللی. ولسمشر غني وویل چې په دې ناستې کې به د سولې په اړه د خلکو او د دوی د استازو پر اجماع بحث وشي او په مهمو ملي مسایلو به هم پریکړه وشي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.